د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف سره د فوز مشر او ګڼ وفاقي وزیرانو د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې چې پکې بونیر سوات شامل دی. شهباز شریف بونیر کې د ضلعي انتظامیې لخوا جوړه کړې شوې دستوره کې شرکت وکړو چې ورته د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاه علي شاه د صوبې په بېلابېلو برخو کې د سیلاب نه زیانونو او د حکومت لخوا امدادي کارونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. وروسته شهباز شریف دستورې ته وویل چې دوی ته په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب نه په ځاني او مالي تاوان سخت افسوس دی او د غمځپلي خاندانو سره افسوس کوي. شهباز شریف وویل वफाक सूबों के साथ मिलकर यहाँ पर केपी में जो مرکزی حکومت د صوبو سره په ګټه دلته په صوبه کې د وزیر اعلی او د هغه چیف سیکرټري چې دلته موجود دی آی جی هم ناست دی سره په ګډه د دې مشکل مقابله کوي. ما واضح هدایت ورکړي چې د صوبې کوم سړکونه که د صوبې سره دي که ضلع سره دي او که د وفاق سره دي تاسو د صوبایي حکومتونو سره په ګډه که هغه خیبر پښتونخوا دی کشمیر دی ګلګت بلتستان دی او اوس په کراچۍ کې سیلاب دی مرستې وکړئ. دې کې ستا او زما نشته دا زمونږ دی او دا زمونږ ذمهواري ده او دغه واضح هدایت دی. د منګورې ارشد علي چې سیلاب کې د څلورو کمرو کور صبرخه غورځېدلې او سکې خټې او شګې پرتې دي وایي چې په شپږمه ورځ کور بیا بحال نشو. د کور ماشومان او ښځې د رشته دارو کره لیږلي او د استوګنې او داخلي پخلي ټول شیانې په سیلاب کې تباه شوي. زمونږ کور چې دی مکمل خراب شوی دی. څلور کمرې کور په هغې کې ټول دا شپږ فوټه اووه فوټه ملبه پرته ده. زمونږ په دې کور کې 14 تنه کډه اوسېده چې هغه اوس په دې کور کې د اوسېدو قابله نه ده. زمونږ ماشومان چې د رشته دارانو کره ناست دي څه د ماما کره دي څه د ترور کره دي. زمونږ د اوسېدو چې کوم بسترې وغیره کټونه هغه زمونږ د مکمل دي اوبو خراب کړي دي ختم کړي دي وړي دي. اوس مونږ ته ضرورت دا دی چې دلته کې زمونږ سره څوک راشي او زمونږ د کور چې دی موږ ته صفا کړي زمونږ دا ملبې لرې کړي دا شګې لرې کړي. د دې لاندې چې کوم څیزونه دا خو د استعمال نه دي خو البته چې کور صفا شي دوباره د اوسېدو قابل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د سوات په سیدو شریف ایرپورټ کې لږ ساعت پاتې شو او بیا واپس لاړو. په دا اړه د جماعت اسلامي پخواني امیر سراج الحق چې د سوات سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی او خبریالانو ته وویل چې سیلاب ځپلو مشکلات برقرار دي او د صوبې او مرکزي حکومتونو مشران د خلکو خواته نه دي ورغلي. د دې خلکو کاروبارونه د دې خلکو کورونه او د دې خلکو مړي او د دې خلکو زخمیان دې ته یو فوري پیکیج پکار دی ویزیبل چې په نظر باندې راشي. حکومت بعض اوقات یو کار کوي خو میاشتې د هغې په سروې کې لګوي او د بیروکراسي خپل کورونه محفوظي او د بل د کور غم چې کم دی دا د ګاونډي مړی په شای نه چوتای. دې وجې نه یو ډېر فوري اقدام پکار دی. ما اورېدلی دی چې وزیر اعظم او وزیر اعلی نن هلیکاپټرو کې بونیر ته شاید راغلی دی یا دلته کې هم خو هغه بنیادي طور چې دلته راتګ دی او د خلکو په منځ کې د خلکو د ستونزو نه ځان خبرول دی هغه کار لا د اوسه پورې نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا قدرتي اپاتو نظم ادارې پی ډي ایم لخوا جاري کړې شوې شمېرې تر مخه د صوبې په 12 ضلعو کې د سیلابونو له وجې 350 نه زیات خلک وژلی شوي چې پکې د 200 نه زیات د بونیر په سیمه کې وژلی شوي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. حکومتي چارواکي وایي چې د زیانونو سروې روانه ده او د متاثره خلکو سره مرستې هم شروع شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.